بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. کابل کې د کانونو او پټرولیم له وزیر سره د چین د سفیر لیدنه. د مالیې وزارت لخوا د سږ کال د عمومي بودیجې پر غوره مدیریت ټینګار. او تهران کې د تجارتي مرکز د ودرېدل له امله د 44 تنو مرګ ژوبله. د لیو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د روان کال د غویي میاشتې 14مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د کانونو پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ او دوه قراردادي شرکتونو له رئیسانو سره د مس عینک پروژې د پرمختګونو او ستونزو په اړه خبرې کړې. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې د کتنه کې د مس عینک قرارداد هغه ژمنې ارزول شوي چې لا پرې کار نه دی شوی. دغه را ښاغلي بدري ټینګار کړی چې شرکتونه باید له قرارداد سره سم د پروژې بشپړ تطبیق لپاره عملي ګامونه پورته کړي. همداراز د کتنه کې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو د قرارداد په ځینو برخه کې د نه کار په اړه معلومات شریک کړي دي. د مالیې وزارت له لوري بودیجوي واحدونو ته د 1415 کال د عمومي بودیجې د اصولنامې د اجرا او تخصیصونو د ثبت په تړاو یو روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په یاد ورکشاپ کې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالقدیر احمد ویلي چې ټول بودیجوي واحدونه دي د بې ځایه لګښتونو مخنیوي او د عمومي بودیجې غوره مدیریت ته جدي پام وکړي او د بودیجې له ټاکلي اصولنامې سره سم دي اړوندې چارې ترسره کړي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د تیر 1404 لمریز کال په ترڅ کې د هیواد په کچه شاوخوا 80 لرغوني ځایونه سروې شوي چې له دې ډلې 15 د نویو لرغونو ابدو په توګه ثبت شوي دي. د دغه وزارت په وینا دغه راز تیر کال په کندهار، بامیان، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیکا، هلمند او کابل ولایتونو کې 23 تاریخي ابدې بیا رغول شوي او د یو شمېر نورو د بیا رغونې چارې روانې دي. او روسي خبر ده چې ایراني رسنیو راپور کړی چې د پلازمینې تهران په لویدیځ کې د ارغوان په نوم یوه سوداګریز مرکز کې د پراخې غولېږدنې له امله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې تر اوسه د غولېږدنې لامل څرګند نه دی، خو حکومت د ودانۍ د جوړېدونکي د نیولو امر ورکړی دی. قدر ملدونکو له ملتیا مو مننه. دا د نن ورځ څو مهم لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.